دا وګورئ پښتنو دا سپی خپل مالک د څومره غټو غټو تاوانونو نه بچ کړي. ښه ګورئ ورته ښه د ټول ناول خو دی دا پیشو دومره په مهارت سره بچ کړي که نه د دې ډرم نه که نه. ګورئ پیشو باندې ډرم را روان دی. ګورئ ښه هغې بچ کړو بېرته یې ډرم له راغې و ټاپ یې لرې کړو. ګورئ دې مالک ته ګورئ ښه په ځان باندې د قصد کړنکۍ یا دروازه راواچوي. ګوره ښه صرف د سپي د وفاداري چې کوي چې دا سپی زما سره وفا کوي که نه کوي. ګوره ورته ښه سپی ورله په یو منډه باندې راځي. هغه دی ګوره ښه څنګه یې ویني چې د مالک مې په سخته کې دی او زه مطلب کوشش وکړم چې دا راوباسم د دې تختې نه. او دا بالکل صحیح خبره چې یاره سپی ډېر وفادار زناور دی. ښه په خپله باندې نشي ازادولی. ګوره بل کس له راولي مطلب نو دا جنۍ وله راوستله. ګوره ښه دا ماشوم دې پکې ته ولاړ دی. ماشوم داسې شنختې دي چاکلیټ یا ببل وغیره پرې پکې کي. د سپی یې ویني. ګوره ښه سپي ته پته ولګي چې دا خو دا په دې باندې پوهېږي چې دا سپي دا ماشوم دا ګوتې په دې دغه کې ونښلي په دې پکې کي که نه نو نقص ورکوي. نو پکې څه چیز راویستو. ګوره ښه ویل ډن یار ډېر زیات زبردست یار. یقین وکړئ چې د سپي خو زه ډېر زیات حیران کړم. داسې کارونه یې وکړل چې انسانان ډېر په مشکله باندې کوي. او یقینا چې ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. ویډیو مو خوښه شوي زموږ پیج ته سره فالو کوئ او زموږ دغه ویډیو لایک کوئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. د الله په امان.